د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په زمانه کې عدالت یوازې شعار نه و بلکې عمل و. روایت دی چې یو والي چې د مسلمانانو د چارو مسؤل و لږ وخت وروسته مدینې ته راغی. خلکو ولیدل چې هغه د پخوا په نسبت چاغ شوی او د هوسا ژوند نښې پرې ښکاره دي. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه خبر شو والي راوغوښت. عمر رضی الله تعالی عنه ترې وپوښتل دا بدلون څنګه راغی؟ والي وویل یا امیر المؤمنین ښه خواړه آرام ژوند. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل آیا ته د خلکو له حاله خبر یې؟ آیا ټول خلک همداسې ښه ژوند لري؟ او بیا یې هغه ته نصیحت وکړه که حاکم د ولس له حاله بې خبره شي نو د عدالت توازن له منځه ځي.